Network पे हम लोग क्लास नहीं से नेटवर्क का कागज बस ولده रानी बोला ولي هغه وګیو कागज रानी د موډل هغه ګاندې را لوي د پاجاله نه जान ته په ګیرو کې پاګې او ګیرونه زه چلولم شمسي ولته دغه بس دلته چې دې زی وسه سانه یې خشته وطن کې خو یو ورځ بس همدغه سي روان و مخ ته وسی موړه غوندې راغله او څوک را سره ناس پام راته غلط موړې مور وخې جا اس وخته بې پامه چې موټر زده نه یعنی اول وختو کې شورته کېني اوس اتومات او بیا خو اتومات خو هغه باري زنانه باري اوس موږ په وطن کې داسې ځایونه څومره ډېر دي وطن کې خو خلک تبرګه او لور ځان سره ګرځي چې دا راوروي هیڅوک دا فکر نه کوي دا ولې د آبادۍ او د ځان ها د آبادۍ فکر کوي خو د کور دننه د دروازې دننه داسې نه وي چې دغه ټول ولس زما دی دا ټول وطن زما دی دا خاوره زما ده نو وطن به څنګه آباد شي هلته هر چا خپل پټای دلته خو دا ټول د حکومت ویلي دا ټول د خلکو دي دا خلکو دي حکومت نه دی دا ټول د خلکو دي خلک یې کاري زمینداران دي هلته به یو شی دا یي چې اوس لکه څنګه چې ویلې حکومت هغه به حکومت نه دی دا حکومت د چا دی نو حکومت چې دی حکومت هغه ځینې دی حکومت معنی دا ده چې حکومت خو د پاسه د خدای نه دی راچولی خو همدا د خلکو حکومت دی د انسانانو حکومت دی او دوی آبادۍ که نه اوس خو همدغه فکر زمونږ چې دی داسې جوړ شوی دی فکر کوو چې دا حکومت ګونې یو شی دی خدای پاک په موږ او تاسې باندې مسلط کړی حکومت د همدغه خلکو دی دا خو ټولو خلکو پر رضا باندې حکومت راځي او دغه آبادي او دا سړکونه د چا دي دا کوڅې چې آباد دي دا باغونه چې آباد دي دا ځمکه چې آباد دي دا د چا دي دا ښوونځي دا څه دا ټول دا دغه دي د خلکو